درنو لیدونکو السلام علیکم. د آی اس آی رئیس له طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. پاکستانی رسنیو نن وویل چې د دغه هیواد د پوځي استخباراتو رئیس ډګر جنرال فیض حمید نن شنبه کابل ته ورسید چې د طالبانو له قومندانانو سره وویني. د پاکستان د حکومت په وینا ډګر جنرال حمید چې د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی د افغانستان د راتلونکي حکومت د جوړېدو په اړه خبرې کوي. د افغانستان پاکستان د امنیت اقتصاد او نورو مسلو په اړه به هم له طالب مشرانو سره خبرې وکړي. خو ځینې نور راپورونه وایي چې د آی اس آی مشر هڅه کوي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات حل کړي. نیوز 18 ویبپاڼې ادعا کړې ده چې د پاکستان پوځ او استخبارات هڅه کوي چې له حقاني شبکې سره د ملا یعقوب او ملا برادر اختلافات هوار کړي. دې شبکې همدارز ویلي چې پاکستان غواړي چې حقاني شبکه د افغانستان پر راتلونکي اردو برلاسي وي. تر دې مخکې نن د پاکستان د پوځ لوی دستیز د برټانیا د بندري چارو وزیر دومینیک راب سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. جنرال قمر جاوید باجوا د برټانیا د بهرنی چارو وزیر ته وویل چې پاکستان به د افغانستان د سولې او د نوي ټولشموله حکومت د جوړولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي. تېره اونۍ رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي وو چې د پاکستان د استخباراتو رئیس کابل ته ځي او د افغانستان د نوي ملي اردو تنظیم جوړوي. خو هغه مهال طالب چارواکو د رویټرز خبري اژانس ادعا په کلکه رد کړله. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.